دلته سره باندې راته ووایه. ښاغلیه همدغه دی زه به رابطه کړې وو. بېهانه ما خو درته ویلې وه که نه چې داسې بې ځایه ټوکې ونه کړې، خو تا بیا دروفه ستا واده کېږي، د دومره لویې خوشحالۍ لپاره زه جشن نشم نیولی. جشن؟ همداسې جشن نیسې؟ هغه هم دې طبقې په تختولو سره؟ هو وروره که دا مې نه وای تښتولې نو تاسو دواړه به مې څنګه دومره حیرانه کړې وای. حیرانتیا؟ هو ډېره لویه، او هغه دی دا بالیووډ نایټ. بالیووډ نایټ؟ دا هر څه سره باندې دا ته څه کوې؟ اوهو دروفه تر اوسه خو یې لا پایل دی. وګوره چې وروسته له دې څه څه کېږي. راځه زما فوټباله. شوپه तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम तुझे देखा तो ये जाना सनम दीदी तेरा देवर दीवाना, ओ दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। اوهو هایما جانې ستا خاوند لکه چې مېلمستیا ته نه راځي. نه هغه نه راځي. که زه را نشم نو دا مېلمستیا به څنګه خوند وکړي. हर फूल को अपना समझे बागवान बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान हर घड़ी करे रखवाली पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे. زه مې د خپل فلم جلۍ आवाज کله پرې ښودی شم. اوس سندره جانې समझे बागवान हर घड़ी करे रखवाली पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान बागवान रब है बागवान. اوهو صبر 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 کیسه تر اوسه نه ده خلاصه شوې ملګرو. فلم لا نورم دوام لري. څراغونه
تاسو ټول یو ځای ده. هو خوري بالکل همداسې ده. دا ستاسو لپاره یوه حیرانوونکې ډالۍ. هو د بالیوډ نایټ تر ټولو لوی ستوري تاسو دواړه یې. هو رنویر او دیپیکا. وګورئ ګټ مټ هماغسې جامې مو اغوستې دي. او زما نه دانې ورېندارې ته تر اوسه نه یې پوهېدلې. مور مې خو د همدې له امله دا ساړي درکړې وه. او دروغجانه مې هم تا ته همدا ویلي و چې همدا جامې به اغوندي. تاسو دومره لوی پروګرام جوړ کړی و او موږ خو هېڅ خبر شوي نه یو. نو لیور جانا اوس میله پیل کوو که نه؟ راځئ چې دا ښایسته میله پیل نو کړو. راځئ اوس د دروف او د تبکي د واده جشن پیلوو. یوه سندره. یوه شبه جشن خو به ونیسو مګر لومړی خو تبکي له هغه ځای راوباسه که نه کیلي راکړه. اوهو وروره دا خو چلبل پانډې د دې په نیولو کې ډېر زیار ایستلی دی. څنګه نو ضمانت خو باید واخلم که څنګه؟ یعنې څنګه ضمانت زه پوه نه شوم. پوره 50,000 روپۍ. هغه هم همدا اوس نغدې. وګوره بېهانه ماشومتوب دې بند کړه. زر کوه ماته کیلي راکړه. وروره په دې کې د ماشومتوب څه خبره ده؟ د بالیوډ شګوندی ملګرو باید پیسې راکئ نو. رښتیا وایي جانه موږ ستاسو لپاره څومره کارونه وکړل. تاسې زما د خور لپاره دومره کار هم نشي کولی. نه ای بېهانه پرېږده نو. هله نو دا واخله 15,000 روپۍ دي. دا واخله نورې سبا درکوم. نو وروره ستا تبکي به هم سبا له دې ځای ووځي. اوهو دا واخله کریډټ کارت واخله. نه دا کارت ټلیفون د موټر کیلي په دې شیانو کار نه کیږي. زه خو پوره 50,000 روپۍ غواړم. هغه هم پوره په همدې ځای کې. بالکل یې سمه خبره وکړه. لیور جانا نن به معلومه شي چې تاسو که نه د خپلې مېرمنې لپاره کوم کارونه کولی شئ. هو ورېندارې یوازې د 50,000 خبره ده. ورېندارې خو اوس ما سره دومره پیسې نشته که نه. نو دروفته یو کار وکړه له ټولو نه پیسې راټولې کړه. تر هغه پورې به موږ له مېلمستیا نه خوند واخلو. سندره څه شوې کومه ستونزه لرې؟ د سندرې غږ ټیټ کو. نه سمه ده کومه خبره نشته. تا زما د پوښتنې ځواب راکړه. یعنې زه غږ اورېدلی شم. اوهو با ته بس زما ټولې خبرې اورېدلی شې. غږ اورم خو لږ. اوهو دا خو ډېره ښه خبره ده چې ته اوس زما غږ اورې. د دې خبرې په ویاړ باید جشن ونیسو. نه پوهېږم بېهان څه اړتیا درلوده چې 50,000 روپۍ وغواړي. پونم جانې اوهو اولادونه دي او بل سره لوبې کوي. پرېږدی چې لوبې وکړي. تاسو هم که نه خو په دې وخت کې به دروغ به نه پوهېږم چې 50,000 روپۍ به له کومه کړي. د دې لوبې خوند هم دا دی. تاسو بس وګورئ اندېښنه مه کوئ هلته وګورئ. دروغجانه ډېر ځورېږي که نه چې خور مې په دې حالت کې ګوري. که تاسې وغواړئ نو زه تاسو سره لږه مرسته کولی شم. مننه کوم ادیتې. رښتیا که زه له ټول نه لږې پیسې واخلم نو بیا 50,000 روپۍ پوره کېږي. سمه ده دا پیسې واخله. زه خو به دا پیسې درکم مګر د هغه لپاره ته باید لږ زحمت وباسي. زحمت؟ یعنې اوفو زه همدا اوس درته وایم. ادیتې پیسې خو راکړه که نه. صبر وکړه که نه. یو شېبه مایک راکړه. ښاغلو او اغلو
هیله کوم غوږ ونیسئ زه دروفجان سره د پیسو په ټولولو کې ورسره مرسته کوم او که هغه دا پیسې غواړي نو هغه باید زما یو شرط ومني او هغه شرط دا دی چې تاسو باید د طبقې خور لپاره یوه ښایسته او مینهناکه سندره ووایي ستاسو نظر څه دی آدیته هیله کوم دروف ورور او سندره هیله کوم یو بل څه ورته ووایئ هیڅ امکان نه لري دا خو باید سندره ووایي بیا به زه درته دا 2000 درکمه عادتې ته زما سندره نشي اورېدلی دا واخله دروفجانه او ښه سندره ووایه که نه هیله کوم ځکه خور مې باید د باندې راوباسي د هغې حالت ته به ګورم او ښه چارې او ښه ګارسونه لږ اوبه راوړه मेरे बिना मैं रहने लगा हूँ तेरी हवा में बहने लगा हूँ जाने मैं कैसे तेरा हुआ हूँ लगता है ऐसा जैसे शायद तू मेरे दिल की दुआ है سامي نشم اورېدی خو بیا هم څومره بېسوره سندره وایي ځکه خو ما دومره خوږه شبې طبقې د هغه لپاره خوښه کړې زما هم داسې سندرې به غږونه مو یو بل ته ورته والی لري مګر فکرونه مو یو بل ته ورته تو جینا آیا بس دروفجانه بلکې د سندرې د نه ویلو لپاره ما خو په پیل کې درته ویلې وکړه چې ته زما سندره اورېدی نه شې اوهو هېڅ خبره نه ده زویه که سندره د سر کې ونه ویلې څه کېږي مګر سندره خو دی بیخي له زړه نه وویله که نه دا خبره دې بیخي سمه وکړه پلاره کومه خبره نشته دروفه تر اوسه خو دې وزره ټولې کړي دي پوره 43,000 روپۍ پاتې دي بهانه ته داسې وکړه لاړ شه او له ټولو نه پیسې ټولې کړه تر هغه پورې به مونږ له جشن نه خوند واخلو بهانه څه خبره ده وروره تا خو ډېر ښه جشن نیولی بیخي د ریس فلم په څېر اوهو تر اوسه خو یې پیل دی اصل جشن خو لا تر اوسه پاتې دی هغه څه دی ته بس صبر وکړه ویې ګوره هماغه سنجای پیسې راکړه که نه اوه وروره څه کوئ زه تخنېږم اوه پرېږدې پیسې مې خوراکۍ طبقې د دوی د لوبو او لیونتوب له کبله هغه خوراکۍ ځورېږي زه به یو ځل هغې ته ورشم او لږې خبرې به ورسره وکړم چې زړه یې خوشحاله شي
څومره خوند کوي کنه پلارجانه دواړه کورنۍ یو ځای څومره خوشحاله دي دا هر څه زما د زوی به حال نه کبله دی هماغه دا ټول چمتووالی نیولی راځئ ورورجانه څومره پیسې مو ټولې کړي لږې نورې پاتې دي تا سره پیسې شته کرن لورې ده ته ووایه چې داسې په سوال کولو زما نوم خراب نه کړي ما سره ده 50,000 روپۍ شته دا واخله او تبکي لور مې له قفس نه راوباسه کران زه سوال کول ته چمتو یم خو دا پیسې اوروره یوه شیبه ما سره اوس دومره پیسې شته دا واخله په خبرو کې خو لیورجان د دومره لوی شبکې رئیس دی خو اوس د دومره پیسو لپاره څنګه یې خپل لاس ټوله ته غځولی دی او د لومړي ځل لپاره خوښي جانه د خپل نازولي زوی سره مرسته هم کولی نه شي څه مو وویل پښتانه خو داسې کوي لکه چې هر څه یې اورېدلي وي زه خو وایم هر څومره خبرې دي چې په زړه کې دي نن یې ټولې راوباسه هو موږ ته په هرې خبرې باندې سزا راکوي نن وګوره اوښ د غره لاندې راغلی اوښ مه وایه غوا ووایه غوا چا ته مو اوښ وویل ستاسو په زړونو کې داسې څه پاتې دي خوښې جانې ستاسو غوږونه یې اوري که څنګه لږ لږ خو زه دومره هرومرو اورېدلی شم چې زه ستاسو د زړه په خبرو باندې پوهه شم ووایئ خوښې جانې مونږ خو بس همداسې غلی شه زه دومره وخت نه لرم چې ستاسو دواړه بې ځایه خبرې واورم لومړی زه خپلې تبکي ناوې سره خبرې کوم د هغې غږ اورمه اوه چوټکي دا خو لاړه چې د تبکي خبرې واوري اوهو اوس به په دې پوهه شي چې د تبکي ژبه بنده کېږي اوهو نه پوهېږم چې څه وکړم زما خو مغزه هېڅ کار نه کوي د دوی په دې ټولو کارونو سره ته خواشینی شوې که نه دروف ډېر زر پیسې پیدا کوي او زر تر زره تا له دې ځایه د باندې باسي نه اوس ته اړتیا نه لري چې په اشارو خبرې وکړي زه خو اوس غږ اورېدلی شم لږ ته اوس ما سره خبرې کولی شي